بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. طلاب کرامو، موږ د امر بحث شروع کړو چې دا د فعل مضارع نه جوړ شوی دی. حاضر د حاضرو صيغونه او غایب د غایبونه، او د جوړولو طریقه هم زده کړې وه د امر حاضر، معلوم او مجهول، او دا رنګې دام ذکر کړو چې د امر په معنا کې د تاکید پیدا کول لپاره نون تاکید ثقيله او خفيفه د امر سره یو ځای کیږي. نو اوس صرف کبیر فعل امر غایب معلوم دا زده کوو چې په دې صيغو کې صرفیان د متکلم صيغې هم یو ځای کوي، ځکه هغه هم د غایب په زمره کې داخليږي. او د مخکینی دستور مطابق د امر غایب معلوم او مجهول دواړو سره نون تاکید ثقيله او خفيفه یو ځای کیږي. د جوړولو طریقې اسانه ده. د فعل مضارع په ابتدا کې لام امریه مکسوره براوړي، لام امریه مکسوره براوړي او اخر به ساکن کی، بس د فعل مضارع به نبا امر غایب جوړ شي. لکه یضربو یضربان یضربون داسیو، نو لام امریه براوړي لیضرب بشي. او د کوم صيغو کې چې نون د تثنیو یا نون د جمع نو هغې نه به هغه غورځېږي، یعنی د دې سکون به په سقوط د نون سره نون به غورځولی شي. نو اول گردان ذهن نشین کوي، به هرې صيغې ته راځو. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لاضرب لنضرب. د دې هرې صيغې ویستل په دې طریقه دی. لیضرب وهل دی وکي هغه یو سړی په زمانه راتلونکي کې صيغه واحد مذکر غایب فعل امر غایب معلوم بالام، بالام من سره د لام نه. او لیضربا فارسی کې معنی کوي باید کې بزنن ان دو مرد، وهل دی وکي هغه دو سړی په زمانه راتلونکي کې صيغه تثنیه مذکر غایبین فعل امر غایب معلوم بالام. لیضربو باید کې بزنن ان همه مردان، په کار د چې وهلو کې هغه ټول سړی. منګه پښتو کې اسانۍ سره ویو وهل دی وکي هغه ټول سړی په زمانه راتلونکي کې صيغه جمع مذکر غایبین فعل امر غایب معلوم. لتضرب وهل دی وکي هغه یو خزه په زمانه راتلونکي کې صيغه واحده مؤنث غایبه امر غایب معلوم. لتضرب وهل دی وکي هغه دوه خزي په زمانه راتلونکي کې صيغه تثنیه مؤنث غایبتين او فعل امر غایب معلوم. لیضربنا وهل دی وکي هغه ټول خزي په زمانه راتلونکي کې صيغه جمع مؤنث غایبات فعل امر غایب معلوم. لاضرب وهل دی وکم زه یو سړی یا یو ښځه په زمانه راتلونکي کې صيغه واحد متکلم فعل امر غایب معلوم بالام. لنضرب وهل دی وکم دو سړی یا دو ښځې یا ټول سړی یا ټول ښځې په زمانه راتلونکي کې صيغه جمع متکلم فعل امر غایب معلوم. نو دا اته صيغې چې شپږ د غایب شوي او دور سره د متکلم صيغې شوي. هم دغه شان په دې معنا کې د تاکید پیدا کول لپاره نون ثقيله یو ځای کېږي. نون ثقيله نون مشدد ته مخکې تاسو ویلو دا په ټولو صيغو کې راځي، او نون خفيفه چې د نون ساکن ته وي دا صرف په هغه صيغو کې راځي په کومو کې چې الف نه وي په اخره کې. نو ګوره د کتاب د جدول کې لیکلي هم دي په یو ځای باندې. نو تاسو اول د نون ثقيله معنا وکړئ، بیا نون خفيفه ته راځو. فعل امر غایب معلوم بانون تاکید ثقيله و خفيفه. لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان
لأضربن لنضربن لیضربن خامخا وهل دی وکي هغه یو سړی په زمان راتلونکي کې صيغه واحد مذکر غائب فعل امر غائب معلوم بانون تاکید ثقيله لیضربن وهل دی وکي خامخا وهل دی وکي هغه دوه سړي په زمان راتلونکي کې صيغه تثنیه مذکر غائبا او هغه قصه ور سره کوي شي فعل امر غائب معلوم بانون تاکید ثقيله لیضربن وهل دی وکي خامخا هغه ټول سړي په زمان راتلونکي کې صيغه جمع مذکر غائبین لتضربن خامخا دی وهل وکي هغه یو خزه په زمان راتلونکي کې صيغه واحده مؤنث غائبه لتضربن خامخا وهل وکي هغه دوه خزه په زمان راتلونکي کې صيغه تثنیه مؤنث غائبتين لیضربن خامخا وهل وکي هغه ټول خزه په زمان راتلونکي کې صيغه جمع مؤنث غائبات لأضربن خامخا وهل وکم زه وسړی یو خزه په زمان راتلونکي کې صيغه واحد متکلم لنضربن خامخا وهل وکم دوه سړی دوه خزه ټول سړی ټول خزه په زمان راتلونکي کې صيغه جمع متکلم اوس د نون خفیفه والا صيغه لیضربن خامخا وهل وکي هغه یو سړی په زمان راتلونکي کې صيغه واحد مذکر غائب ګوره د دویمه صيغه کې صفر لیکل لري ځکه چې الف نرستو بیا علی نون ساکن نشی راتلی نو لیضربن خامخا وهل وکي هغه ټول سړي په زمان راتلونکي کې صيغه جمع مذکر غائبین لتضربن وهل وکي هغه یو خزه او بیا لأضربن وهل وکم زه وسړی یو خزه او لنضربن وهل وکم دوه سړي دوه خزه یا ټول سړي یا ټولې خزي په دې ترتیب باندې امر غائب معلوم باندې تاسو پوه شوي او دې سره ورته مناسبه خبره چې لام امریه مکسوره تاسو په فعل مضارع غائب مجهول باندې داخل کړئ نو امر غائب مجهول ته جوړي او گردان ازده کوي داغي صيغه دادي صرف کبیر فعل امر غائب مجهول ليضرب 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 لتضرب لتضرب ليضربن لأضرب لنضرب ليضرب ودي وهل شي هغه یو سړی په زمان راتلونکي کې ګوره لیضرب کې معنا وا وهل دی وکي هغه یو سړی لیضرب ودي وهل شي هغه یو سړی معلوم او مجهول کې دا فرق وي لیضرب وهل ودي وهل شي هغه یو سړی په زمان راتلونکي کې صيغه واحد مذکر غائب فعل امر غائب مجهول لیضرب وهل ودي وهل شي هغه دوه سړي په زمان راتلونکي کې صيغه تثنیه مذکر غائبین لیضرب ودي وهل شي هغه ټول سړي په زمان راتلونکي کې صيغه جمع مذکر غائبین لتضرب ودي وهل شي هغه یو خزه په زمان راتلونکي کې صيغه واحده مؤنث غائبه لتضرب وهل ودي وهل شي هغه دوه خزه په زمان راتلونکي کې صيغه تثنیه مؤنث غائبتين لیضربنا ودي وهل شي هغه ټول خزه په زمان راتلونکي کې صيغه جمع مؤنث غائبات لأضرب ودي وهل شمزه وسړی یا یو خزه په زمان راتلونکي کې صيغه واحد متکلم لنضرب ودي وهل شمن دوه سړي دوه خزه ټول سړي ټول خزه صيغه جمع متکلم او لکه څنګه چې په معلومو صيغو کې نون تاکید راته ثقيله او خفيفه دارنګ په مجهول کې هم راځي نو فرمای فعل امر غائب مجهول بانون ثقيله او خفيفه ليضربن 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 لتضربن لتضربن ليضربن لأضربن لنضربن ليضربن ضرور باید کې زده شود ان یک مرد خامخا دی وهل شي هغه یو سړی په زمانه راتلونکي کې صيغه واحد مذکر غائب فعل امر غائب مجهول بانوني ثقيله ليضربن خامخا ودي وهل شي هغه دوه سړي په زمانه راتلونکي کې صيغه تثنیه مذکر غائبین ليضربن خامخا دی وهل شي هغه ټول سړي په زمانه راتلونکي کې صيغه جمع مذکر غائبین لتضربن ودي وهل شي هغه یو خزه په زمانه راتلونکي کې صيغه واحده مؤنث غائبه لتضربن خامخا ودي وهل شي هغه دوه خزه په زمانه راتلونکي کې صيغه تثنیه مؤنث غائبتين لیضربن خامخا دی وهل شي هغه ټول خزه په زمانه راتلونکي کې صيغه جمع مؤنث غائبات لأضربن خامخا دی وهل شمزه وسړی یو خزه په زمانه راتلونکي کې صيغه واحد متکلم لنضربن خامخا دی وهل شمن دوه سړي دوه خزه ټول سړي ټول خزه په زمانه راتلونکي کې صيغه جمع متکلم فعل امر غائب مجهول بانون ثقيله وسنون خفيفه ليضربن خامخا دی وهل شي هغه یو سړی په زمان راتلونکي صيغه واحد مذکر غائب ليضربن ودي وهل شي خامخا هغه ټول سړي په زمان راتلونکي صيغه جمع مذکر غائبین لتضربن خامخا دی وهل شي هغه یو خزه په زمان راتلونکي صيغه واحده مؤنث غائبه لأضربن خامخا دی وهل شمزه یو سړی یو خزه
لنضربن خامخا دی ولې شو موږ دوه سړیا دوه ښځې په ضمانتونو کې یا ټول سړیا ټولې ښځې صيغه جمع متکلم فعل امر غائب مجهول بانونی د خفیفه. نو په دې ترتیب باندې تاسو د فعل امر نه فارغ شوي. اوس دینه پس به فعل نهي راځي چې موږ التمانه کړی و نهي بازداشتن اذکار د یو کار نه منې کول. نو د امر نه فارغ شو فعل نهي به بل درس کې راشي. نو درخواست دی چې دا سبقونه بالکل د زړه په نقشه باندې ولیکئ بار بار تکرار کړئ چې د صحت ته تاسو ورسیږئ. تاسو دومره ضبط کړئ چې استاد د خولې نه د صيغې تپوس لا نه راویښ کړی چې ستاسو د ژبې په سر باندې جواب موجود وي. وبالله تعالی التوفیق. استغفر الله.